بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن راځم کسر الکسر درته یوه لنډه طریقه ښیم څنګه کولی شو د کسر الکسر موږ او تاسو مستقیما ساده کړو، لکه 3/5 پر 2/4. ګورئ موږ او تاسو داسې ساده کوو. لومړی کسر په خپل حالت لیکو 3/5، دویم کسر موږ او تاسو ساده دغه سرچپه کوو، بیا لیکو 4/2. فرض مثال ته اختصار هم درسره کېږي، زه اختصار نه درسره کوم. 3 په 4 کې څو کېږي؟ 12. دلته موږ او تاسو 12 لیکو، 5 په 2 کې 10. دې نه وروسته د اختصارېږي خو هغه ساده ځواب پسې موږ او تاسو نه ګرځو. نو لومړی کسر په خپل حالت، بیا دویم کسر سرچپه، بیا د ضرب عملیه. نو لنډ موږ او تاسو دا کسر څنګه ساده کولی شو؟ همدغه کسر دی، دلته زه لنډ طریقه تاسو ته ښیم. مستقیما دغه لرې عدد راغلی، لرې سره ضربی، نږدې راغلی، نږدې سره ضربی. 3 په 4 کې 12 صورت کې لیکي، او نږدې سره ضربی. 5 په 2 کې 10 مخرج کې لیکي. یو بل مثال هم ستاسو د پوهې لپاره زه بیا تکراري لیکم 5 پر 4 پر 2/3. غواړم دا زه ساده کړم. دې ساده کول دپاره موږ او تاسو څه کولی شو؟ دا ساده کړو، لرې د لرې سره ضرب و. 5 په 3 کې 15. مستقیما صورت کې به لیکي کله چې لرې سره ضرب کړو، نږدې سره ضرب 4 په 2 کې 28.